بسم الله الرحمن الرحیم میرنا السلام علیکم ګرانو کتونکو د نن په موضوع کې موږ خبرو کوو پاکستان پر افغانستان باندې هوایي برید کړی دی یعنی ایر سټرایک یې کړی دی نو بعضې بیوقوف پښتانه مې په دې خبره ډېر خوشحالېږي چې موږ د خپلو شهیدانو بدل واخیستو دا داسې اسانه ده دا جیو پولیټکس په جیو پولیټکس په سر خلاصوي نو په جیو پولیټکس په سر خلاصوي بیا د په دې سټرایک او په دې هوایي ډزو چې د کړی دی په دې به ستا سر خلاصېږي اوس ورته ګوره د طالبان حکومت چې په افغانستان کې ناست دی سیټینګ ګورنمنټ چې دی دا د امریکې او د طالبانو په مابین کې معاهده وسو د حکومت عالی نو تاسو سوچ کولای شئ چې پاکستان به دومره جرأت ولري چې د امریکا ناست حکومت باندې دی حمله وکړي قطعا یې نشي کولای بیا پاکستان څنګه حمله وکړه نو دا شی به په ذهن کې یعنی چې سمجھول پکار دی چې په دې سړي سر خلاصي ګوره دلته دوه هدفونه دي یعنی د پاکستان خپل فائدې ولي او د امریکا خپل هدفونه لري د دې وجې چې امریکا راولاړه سو پاکستان ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې حمله وکړي ګوره د چین او امریکا ډېر غټ دښمنان دي د یو بل په کمپټیشن کې لګیا دي نو امریکا هیڅ کله نه غواړي چې چین پرمختګ وکړي اوس چین چې دی له طالبانو یعنی طالبانو چې دی له چین سره اړیکې زیاتې کړې دي چین راځي په افغانستان کې لیتیم او په کاپر باندې ماینز کې او کاپر وړي لیتیم وړي نو امریکا هیڅ کله نه غواړي چې چین نور ترقي وکړي او امریکا ګر سره طالبانو ته دا شی ورشکول غواړي چې زه خو لاړم زما کنټرول اوس هم په ایشیا کې ستا یعنې پر تا باندې ستا نو دغه دپاره پاکستان ته وویل چې لږ ریمایندر ورکړه یعنی ته پښې د ډېرې غځولې دي او ډېر مخته مه ځه د دې وجې پاکستان ولاړ شو پر افغانستان باندې سټرایک وکړو دا د امریکې هدف و یعنی طالبانو ته دا شی ورشو کولی چې یاره تاسو زما له کنټرول اوس هم وتلي نه یاست نو په کار نه دی چې تاسو له چین سره خپل اړیکې دومره زیاته کړئ چې بیا د لیتیم او کاپر در راوړي نو بل هدف چې دی هغه د پاکستان څخه هدف دی ګوره پاکستان دا دعوه لري چې موږ په افغانستان کې هوایي برید کړی دی او موږ د دهشتګرد وژلي دي کوم چې په پاکستان کې لاس لري نو دا سوچ کول پکار دی چې پاکستان قطعا د امریکې بغیر بې اجازته برید نشي کولی د امریکې حکومت تاسو دروغ شویلي اوس د پاکستان څه هدف دی د پاکستان د هدفونه دي په پښتونخوا کې کوم سیټینګ ګورنمنټ ناست دی هغه راولاړ شو هغه وفاق ته وایي چې ته به له ما سره حساب کوې ته له ما سره دروغ کوې وړې او هغه دا کیسې ورته کوي نو پاکستان نه غواړي چې په پښتونخوا کې داسې سټرانګ حکومت جوړ شي چې هغه د پښتنو کارونه وکړي اوس که چیرې یو پښتونخوا حکومت راولاړ شي د پښتونخوا په ستونزو باندې کار شروع کړي ایجوکیشن ته وکړي نو بیا دا څه نه کېدای شي چې را روان حکومت بیا دوی د سټرانګ حکومت په سنټرل ګورنمنټ کې جوړ کړي نو د هغه کمولو دپاره دوی راولاړ شو په افغانستان باندې برید وکړي دا د پاکستان لپاره چې دی په افغانستان کې برید وکړي د افغانستان طالبان به راځي او ټي ټي پي به نور راځي او په پاکستان کې به ترهګري بریدونه کوي او تاسو ته معلومه ده چې دا ترهګر بریدونه دي چې هغه خالي په پښتونخوا کې کاږي یا د جنوبي یا په بلوچستان کې کاږي او خاص کر په جنوبي پښتونخوا یا په بلوچستان سیمې دي یا د خیبر پښتونخوا کمې سیمې دي په دغو کې ترهګر بریدونه کاږي نو دا به ستغه وي ډسټرب وي نو چې کله دا ډسټرب وي نو د پښتونخوا ټول حکومت به انګیج وي هغه به له دهشتګردو سره انګیج وي نو پنجاب خپله فایدې ځینې اخلي نو دا سوچ کول پکار دی نو یو بله خبره درته کوم چې د پښتونخوا یعنی کوم خیبر پښتونخوا ده یا جنوبي پښتونخوا د دغو دواړو ګټې په واحده لار کې دي چې هغه سټرانګ افغانستان وي یو مستقله یو امن پرامن افغانستان وي بیا به زموږ ګټې ډېرې وي د پښتونخوا نو په دې موږ له دا په کار نه دی چې موږ په دې سټرایک باندې خوشحاله سو چې افغانستان باندې پاکستان سټرایک کړی دی نه بلکې دا زموږ ډېر په نقصان کې دی ولې بد امني چې جوړه شي هغه په پښتون او کوم چې تر بد امني پیلاوه شي دا خو په خیبر پښتونخوا کې وي یا په بلوچستان کې وي یا په جنوبي پښتونخوا کې وي یعنې په دغو دریو ځایو کې دی چې بد امني به زیاته شي نو هغه د چا ګټه دغه د پنجاب ګټه او پنجاب هېڅکله نه غواړي چې پښتانه پر ارامه شي